خوید محمد عربی تلل کوي ولې خوینا د غیار پر خودل نکوي ولې خوید محمد. قدرمنو اوریدونکو ستاسو پام راړو د الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب د رسول الله صلی الله علیه وسلم سپېڅلي نصیحتو خپرونې ته په دې هیله چې دا خپرونې تر پایه پورې واوري او پوره ګټه ځینې واخلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نننۍ خپرونې موضوع بیا هم د سرور کائنات محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نصیحتونه. نهم نصیحت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دی چې تاسو د خپل رب نه د خپل پروردګار نه د سلامتي غوښتنه کوئ. ابوالفضل عباس رضی الله تعالی عنه چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تره دی هغه فرمایي چې ما رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته ویلې ای د الله رسوله ما ته یو داسې شی راوښیه چې زه یې له الله وغواړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وویل چې ته د خپل پروردګار نه سلامتي غواړه. حضرت عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي زه څو ورځې وروسته بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغلم او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مې ویلې چې ای د الله رسوله ما ته داسې یو شی راوښیه چې زه د الله نه وغواړم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم راته ویلي یا عباس یا عم رسول الله صلی الله العافیه فی الدنیا والآخره. ای عباسه ای د الله د رسول تره ته د الله رب العزت څخه د دنیا او د آخرت د عافیت غوښتنه کوه. ځکه چې سلامتي وي صحت وي نو په هغه صورت کې انسان کولی شي چې د الله رب العزت طاعت او عبادات ډیر په سمه توګه سرته ورسوي او کولی شي د هغه خیر کارونو ته دا اقدام وکړي چې په هغه باندې الله او د الله رسول راضي کیږي. او که صحت او عافیت نه وي هیڅ کله هم نشي کولی چې د الله رب العزت طاعت او عبادت په سمه توګه سرته ورسوي او هغو کارونو ته لاس اوږد کړي چې په هغه باندې الله او د الله رسول خوشحالیږي. نو ځکه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له نصیحتونو څخه یو نصیحت دا دی چې تاسو د خپل پروردګار نه د سلامتي او د عافیت غوښتنه کوئ لکه څنګه چې دا نصیحت د خپل تره حضرت عباس رضی الله تعالی عنه ته هم کړی دی. اوس به زه هغه دعاګانې تاسو ته ذکر کړم چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلو اصحابو ته ورښودلي دي. له حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما څخه روایت دی هغه فرمایي ډیر کم داسې شوي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم له مجلسه ولاړ شوی وي او د خپلو صحابه و کرامو لپاره دا دعا نه وي غوښتي. هغه دعا دا ده اللهم اقسم لنا من خشیتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا قوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا
وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. رواه ترمذي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کله د مجلس نه ولاړ شو ډېر کم به داسې کېدل چې دا دعا به یې ځان لپاره او د خپلو اصحابو دپاره د الله نه غوښتله. ای الله، موږ ته له تا دومره ویره راکړې چې ستا له نافرماني او د ستا د اوامرو د سرکشي نه موږ راوګرځوي. دومره ویره موږ ته نصیب کړې. یا الله، ستا دومره طاعت راکړې چې تر جنته مو ورسوي. داسې یقین راکړي چې د دنیا تکلیفونه راته آسانه کړي. ای الله، ته زموږ له غوږونو، زموږ د سترګو او زموږ له ځان نه فایده واخلې. څوک چې موږ ژوندي یو، ای الله، ته هغه زموږ وارث کړې. څوک چې پر موږ باندې ظلم وکړي نو زموږ د وینې بدل پرې لازم کړې. پر هغه چا مو بریالی کړې چې له موږ سره دښمني کوي. دنیا مو هدف او د علم مخه مه ګرځوي او ظالم را باندې مه مسلطوي. نو موږ به هم دا وایو قدرمنو اوریدونکو، مسلمانانو ورونو او خویندو، چې یا الله، ستا دومره ویره زموږ نصیب کړې چې ستا له نافرماني او د ستا د احکامو د سرغړونې نه ځان وساتو. یا الله، موږ ته دومره د توفیق د طاعت او د عبادت راکړې چې په هغه باندې یا الله ته موږ جنت ته ورسوې. داسې یقین موږ ته نصیب کړې یا الله چې د دنیا تکلیفونه په موږ باندې آسانه شي. الله دې زموږ د غوږونو، زموږ د سترګو او زموږ د ژبې نه نیکه فایده واخلي. او څوک چې په موږ باندې ظلم او زیاتی کوي، الله رب العزت دې موږ ته او ټولو مجاهدینو ورونو ته په هغو باندې نصرت او کامیابي نصیب کړي. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه روایت کوي، فرمایي: من سره ان يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكسر الدعاء في الرخا. رواه ترمذي. حضرت ابي هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: څوک چې دا هیله لري چې الله رب العزت په سختی او په تکلیف کې د دې دعا قبوله کړي، نو هغه دې په عادي حالت کې ډېرې دعاوې کوي. دا نه چې کله تکلیف او مصیبت او غم پې راشي د دعاو لاسونه الله ته پورته کړي او په خوشحالي او په عادي اوقاتو کې الله ویروي. داسې نه. که څوک غواړي چې الله رب العزت په سختی کې دعا قبوله کړي او هغه مصیبت او تکلیف چې په ده باندې پروت دی الله یې ترې لرې کړي، نو هغه دې په ټولو اوقاتو کې د الله رب العزت نه دعا غواړي. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا دعا کوله: اللهم انی اسألک الهدى والتقى والعفاف والغنى. ای الله، زه له تا د هدایت، د پاکلمني او د غنا سوال کوم. همدارنګه طارق بن اسیم الاشجعي رضی الله تعالی عنه فرمایي کله به چې یو سړی مسلمانېده، نبی کریم صلی الله علیه وسلم به هغه ته لمونځ ورښود، بیا به یې ورته ویل چې دا دعا کوه: اللهم اغفر لی وارحمني واهدني وعافني وارزقني. ای الله، ما ته بخښنه وکړه. ای الله، پر ما باندې ورحمېږه. ای الله، ته ما ته هدایت وکړه. ای الله، ما ته عفاف او پاکلمني نصیب کړه. ای الله، ته ما ته رزق راکړه. په یو بل روایت کې طارق بن اسیم الاشجعي رضی الله تعالی عنه وایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته یو سړی راغی او ویې ویل چې ای د الله رسوله، کله چې زه دعا کوم نو څه ووایم؟ طارق وایي چې ما واورېدل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل دا دعا کوه: اللهم اغفر لی وارحمني وعافني وارزقني. ای الله، ما وبخه. ای الله، په ما باندې رحم وکړه. ای الله، ما ته پاکلمني او رزق نصیب کړه. بیا محمد رسول الله ورته وویل
ځکه مې دا دعا در وښودله چې په دې کې ستا د دنیا او د آخرت دواړه نفي شته دی. ځکه هغه چاته چې الله بخښنه وکړي، هغه چا باندې چې الله رحم وکړي، هغه چاته چې الله رب العزت عفاف نصیب کړي، او هغه چاته چې الله رب العزت رزق نصیب که، په دې کې د دې صلاح د دنیا او د آخرت دواړو شته دی. همدارنګه حضرت ابو امامه رضی الله تعالی عنه وایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیرې دعاګانې موږ ته راوښودلې، خو زموږ یوه هم یاده نه شوه. نو موږ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلې چې د الله رسوله تا موږ ته ډیرې دعاګانې راوښودلې، خو زموږ یوه هم نه یادیږي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته وویلې آیا زه تا ته داسې دعا در ونه ښیم چې هغه ټولو ته جامع وي؟ یعنې څومره دعاګانې چې ما تاسو ته درښودلې دي، که په هغو ټولو کې تاسو دا یوه دعا یاده کړئ، دا ټولو لپاره جامع ده. او بیا محمد رسول الله راته ویلې چې دا دعا کوه: اللهم اسألک من خیر ما سألك منه نبیک محمد صلی الله علیه وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. رواه ترمذي. ای الله، زه له تا د هغې ښېګڼې غوښتنه کوم چې ستا نبي در څخه غوښتې وه، او په تا له هر هغه شر نه پناه غواړم چې ستا نبي پناه ورڅخه غوښتې. یا الله، زه له تا مرسته غواړم، بیرته به تا ته درځو، له تا پرته نه د بل پناه ځای شته او نه قوت شته. نو دا هغه دعاګانې وې چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلو اصحابو کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ته ورښودلې وې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم له نصیحتونو څخه یو نصیحت دا دی چې تاسو د خپل رب نه سلامتي غواړئ، او همدارنګه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له نصیحتونو څخه یو نصیحت دا دی چې تاسې په عادي حالاتو کې الله ته لاسونه پورته کوئ، د الله رب العزت نه مغفرت غواړئ، د الله رب العزت نه بخښنه غواړئ. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې دا هیله لري چې الله رب العزت په سختی او په تکلیف کې د دې دعا قبوله کړي، نو هغه دې په عادي حالت کې د الله رب العزت نه دعاګانې غواړي. دا نه چې کله په موږ باندې مصیبت راشي، کله په موږ باندې تکلیف راشي، بیا هم الله ته لاسونه پورته کړي الله را یاد وي، خو چې کله خوشحاله وو په عادي حالتونو کې یو الله زموږ یاد نه یي، خدای مه کړه نه. په عادي حالتونو کې هم د الله رب العزت نه د سلامتي غوښتنه کوئ، د الله رب العزت نه د عافیت او د پاکلمني غوښتنه کوئ، د الله رب العزت نه د هغه د رحم او د مغفرت غوښتنه کوئ چې الله رب العزت موږ ته د عبادت او د طاعت توفیق را نصیب کړي. لکه څنګه چې ځان ته سلامتي غواړئ، ځان لپاره عافیت غواړئ، د خپل ورونه او خویندې او ما هم په خپلو دعاګانو کې مه هېروئ. نور به م واورو، خود یې ویدم فاروغ العرت للد اسلام خپل نکوي بلی، فاروغ العرت للد اسلام خپل نکوي بلی، خویونه د اغیار پرېښودل نکوي ولې، په خوی د محمد عربي تلل نکوي بلی، خویونه د اغیار پرېښودل نکوي ولې، خویونه د اغیار پرېښودل نکوي ولې. قدرمنو اورېدونکو، بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ، په دې هیله چې تر دې دمه تاسو زموږ ملتیا کړې وي. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لسم نصیحت دا دی چې تاسو روژه ونیسئ. حضرت ابو امامه رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل ما ته د یو عمل امر وکړه، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته په ځواب کې ویل علیک بالصوم فانه لا بدل له. رسول الله راته ویلې ته روژې نیسه ځکه چې روژې هیڅ بدل نه لري. نو بیا ما ورته ویلې چې ای د الله رسوله،
ما ته د یو عمل امر وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وویل روژې نیسه ځکه چې هغه بدل نه لري. یعنی کم اجر و ثواب چې الله رب العزت تا ته په روژه کې درکوي د نور عمل بیا داسې اجر و ثواب نشته. یعنی کم اجر و ثواب چې الله رب العزت تا ته په روژه کې درکوي داسې اجر و ثواب بل نشته. حضرت ابو امامه وایي چې ما په دریم ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا خبره وکړه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه خبره راته وکړه. په یو بل روایت کې حضرت ابو امامه رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته ویل ما ته یو داسې کار راوښیه چې د هغه په واسطه زه جنت ته لاړ شم. نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل پر تا لازمه ده چې روژې ونیسې ځکه چې روژه هیڅ مثل نه لري. پر همدې بنا د حضرت ابو امامه رضی الله تعالی عنه په کور کې د ورځې پر مهال هیڅ وخت دود نه لیدل کېده مګر دا چې د هغه کور ته به کم میلمه راغی ځکه هغو به همیش روژه نیوله. الله رب العزت دې زموږ ورونو او خویندو ته دا توفیق راکړي چې نفلي روژې ونیسو، په ځانګړې توګه هغه روژې چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به نیولې لکه د دوشنبې روژه او د پنجشنبې روژه چې دا د رسول الله عادت و، یا په هرې میاشت کې 3 روژې چې هغه 14 14 او 15 چې دا د رسول الله عادت و. ځکه کم اجر و ثواب چې الله رب العزت د خپل مسلمان بنده ته په روژه کې ورکوي هغه اجر و ثواب په بل عمل کې اصلا نشته. او روژه داسې یو شی ده چې هغه د انسان لپاره ډال د انسان د ګناهونو نه ساتي. الله رب العزت دې زموږ ټول ورونه او خویندې د ګناهونو نه وساتي، خو زموږ هغه ورونه او خویندې چې پوهیږي تل لپاره زه په ګناه کې اخته یم که غواړي چې څنګه ځان د ګناه نه بچ کړم، څنګه مې الله د ګناه نه بچ کړي، نو هغه د روژه ونیسي، ډېر په اخلاص سره دې روژه ونیسي او په دې نیت سره دې ونیسي چې الله ما د ګناه نه بچ کړي، الله ما ته بښنه وکړي. انشاءالله چې په میاشت کې د عمل دا سرته رسوي الله رب العزت به هغه نه یو متقي انسان جوړوي. ځکه دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا ده. همدارنګه حضرت ابو سعید خدري رضی الله تعالی عنه فرمایي چې زه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته ورغلم نو رسول الله راته وویل ما من عبد يصوم وما في سبيل الله تعالى إلا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. هر بنده چې یوه ورځ روژه ونیسي او یا د الله په لاره کې جهاد وکړي نو الله رب العزت به د دې یوې ورځې روژې په واسطه یا چې دا یو ورځ د الله رب العزت په لاره کې جهاد کوي او یا خریفه د جهنم د اور نه لرې کړي. نور هغه فضیلتونه یا هغه اجرونه چې د روژې په باره کې دي هغه ډېر په تفصیل سره ما تاسو ته د ژوند لار د خپرونې نه د روژې په میاشت کې تاسو ته وړاندې کړي. خدا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نصیحتونه دي خپلو اصحابو کرامو او خپل ټول امت ته، نو په موږ لازم ده چې د خپل نبی د خپل رسول محمد صلی الله علیه وسلم نصیحتونه ومنو، ځکه زموږ په دې کې کامیابي او په دې کې زموږ عزت د دنیا او د آخرت دی. 11 نصیحت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ده چې تاسې توبه وباسئ. قدرمنو اوریدونکو مسلمانانو ورونو او خویندو تل لپاره موږ په ګناه کې اخته یو، که ساعت هم په عبادت کې تیر که بیا ساعت په ګناه کې تیروو، که 2 ساعت هم د الله په یاد کې تیر کړه د دې تر څنګه د خپل څه نه څه وخت په فحشا او په منکراتو کې هم تیروو، نو که غواړئ چې الله درته بښنه وکړي نو تاسو الله ته د تضرع او د عاجزي لاسونه پورته کړئ، د خپل رب نه تاسو بښنه وغواړئ. حضرت اغر بن یسار المزنی رضی الله تعالی عنه د محمد رسول الله نه روایت کوي، هغه فرمایي چې رسول الله وویل یا ایها الناس توبوا الی الله واستغفروه فانی اتوب فی اليوم 100 مره رواه مسلم. ای خلکو توبه وباسئ، بښنه وغواړئ د الله رب العزت نه، ځکه زه په ورځ کې 100 ځله توبه وباسم د الله نه بښنه غواړم.
همدارنګه حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه واورېدل چې رسول الله به ویل والله انی لاستغفر الله واتوب الیه فی اليوم اکثر من 70 مره رواه بخاری. قسم په الله زه په ورځ کې تر 80 زیات وارې توبه او استغفار غواړم او د خپل رب ته د تضرع او د عاجزي لاسونه پورته کوم. دا د سرور کائنات محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حال دی. نو باید چې موږ او تاسو هم چې ګنهګار یو، وختونه هم په ګناه کې تیریږي، وختونه هم په معصیت کې تیریږي، د الله رب العزت نه ناامیده نشو، الله ته د تضرع او د عاجزي لاسونه پورته کړو او د خپل رب نه د خپل د ګناه بښنه وغواړو. همدارنګه حضرت ابو چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وویل چې الله رب العزت د خپل لاسونه خپل لاس بلا کیف په شپه کې اوږدوي تر څو چې هغه کسان توبه وباسي چې هغو په ورځ کې ګناه کړي. ان الله تعالی یبسط یده باللیل لیتوب مسیء النهار ویبسط یده بالنهار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغرب رواه مسلم. همدارنګه الله رب العزت بلا کیف د خپل لاسونه په ورځ کې اوږدوي تر څو چې هغه کسان توبه وباسي چې هغو په شپه کې ګناه کړې ده، او دا سلسله به جاري وي تر څو چې لمر د قبلې له خوا نه وي راپورته شوی. نو دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نصیحت دی چې موږ ته فرمایي چې تاسو توبه وباسئ او د الله رب العزت نه بښنه وغواړئ. نو هغه څوک چې غواړي چې د دنیا او د آخرت ژوند یې ښایسته شي، الله ترې راضي شي، هغه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نصیحتونو ته غوږ کیږي. هغه نصیحتونه چې هغه ټول د زرو او د ملغلرو په شان دي. که عزت د دنیا غواړئ قدرمنو اوریدونکو، عزت د آخرت غواړئ، اطمینان او سکون په دنیا او په آخرت کې غواړئ، نو راشئ د محمد رسول الله نصیحتونه واورئ. والله کامیابي په دې کې ده، عزت په دې کې دی، سکون په دې کې دی، اطمینان په دې کې دی، په بل شي کې نشته. نو الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې د خپل رسول صلی الله علیه وسلم د خپل پیغمبر هغه نصیحتونه واورو چې هغه یې زموږ د ښېګڼې لپاره موږ ته ویلي چې د الله نه سلامتي مو غواړو او همدارنګه د الله رب العزت نه موږ او تاسو د ګناهونو مغفرت وغواړو، توبه وباسو الله ته، او همدارنګه روژه ونیسو تر څو چې الله رب العزت موږ ته بښنه وکړي. په همدې هیله نو قدرمنو اورېدونکو دا به زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب. وخیستی مخبر پلمسته د دشمن تورو خلافو په مخ کې ایمان نور ځلېدل کوي ولې، په مخ کې ایمان نور ځلېدل کوي ولې، خویونه د اغیار پرېښودل کوي ولې، په قید محمد عربي تل کوي ولې، په قید محمد عربي تل کوي ولې، خویونه د اغیار پرېښودل کوي ولې، خویونه د اغیار پرېښودل کوي